السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. د علم التجوید مبادیاتو کې تعریف همدغه شان غرض او مقصد تیر درس کې ذکر شو. اوس وی چې د دې علم ثمره بسوي، نتیجه، ثمره، لاسته راوړنه څه شی به چې دغه د علم د زده کړې په نتیجه کې موږ لاسته راوړو. ټولو کې اساسي او بنیادی خبره د الله تبارک وتعالی رضا ده. سعادت الدارین، د دواړو جهانونو سعادت او نیکبختی، دا واقعا په قرآن کې ده. نو سعادت به ولې نه وي چې د تیرو درسونو ته په کتو باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چاته په خیرکم سره مخاطب کیږي چې خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. یا په نورو احادیثو کې ذکر شول چې من قرأ القرآن وعمل بما فيه البس له تاجا يوم القيامة. یا مثلا من قرأ القرآن نو بلا نور احادیثو کې په مختلفو الفاظو سره، په مختلفو کلماتو سره چیرته د هر لفظ په مقابل کې د ثواب خبره، چیرته د قرآن کریم د زده کړې په نتیجه کې د ثواب خبره، د مور او پلار ته د اعزاز خبره، او د جنت منازل او مراتب، دا ټول دا د اخروي او دنیوي دواړه دي، سعادتونه دي، او دا الله تبارک وتعالی د موږ تاسو ټولو ته دا په نصیب کړي. یقینا د قرآن کریم د صحیح ویلو په نتیجه کې دا امتیازات الله تبارک وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې موږ تاسو سره وعده کړې ده. دا څه ساده خبره نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعده چې کړې ده، نو دا د الله تعالی وعده ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو هیڅ خبرې نه کوي، دغه ټولې خبرې وحی دي. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دا مراتب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن د حافظ دپاره، او د قرآن کریم د حافظ د مور او پلار دپاره، او د قرآن کریم د حافظ د کورنۍ د جهنم نه د خلاصون چې کوم حدیث موږ مخکې لوستی و، دا ټول هغه مراتب دي چې الله تعالی دغه نیکبختي ده، دغه سعادت ده. خو دا سعادت یوازې آخرت پورې محدود نه ده، بلکې په دنیا کې هم د دې امتیازات شته. د قرآن کریم پورې منسوب شخص که څومره هم ضعیف وي، نو خلک بیا هم د احترام قائل وي. که هیڅ شی هم نه یې کړی، خو یوازې منسوب دی ته وي، هغه که شکل هم دوی ته جوړ کړي، خلک هغه د شکل احترام هم کوي. نو وروسته ترې خلک خبر نه دا به د قاري وي او که نه، خو مطلق شکل یې د یو قاري غوندې وي، مثلا متشرع وي، پټکی په سر وي، خولی په سر وي، خلک ورته د قاري صاحب خطاب کوي، که نور نه پېژني قاري صاحب وي. ځکه نن سبا الحمدلله قاریان ډېر دي، نو دا به هم قاري نو خلک احترام کوي. نو دا سعادت ده او دا نیکبختي ده. دا په کورونو کې هم، په کورونو کې ډېری خلک وي، ډېر خلک اوسېږي، د عمر په لحاظ سره، د سن په لحاظ سره، د نورو کمالاتو په لحاظ سره مشران وي، او خلک احترام ته د قایل د دې وي چې ځکه د منسوبېدل د چا سره وي؟ د الله تعالی د کتاب سره. د الله تعالی د کتاب سره د نسبت د وجه نه انسان قیمتي کېږي، او همدغه سعادت ده او همدغه نیکبختي ده، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. په دنیا کې مشران خلک دي، یو وړوکی غوندې قاري صاحب ته ټول احترام په لاس باندې ولاړ دي. نو آیا د قاري صاحب کې څه بل څه کمال ده که یوازې د قرآن د وجې نه کېږي؟ قرآن د وجې نه کېږي. دا یې دنیا سعادت او آخرت سعادت خو په احادیثو کې مخکې درسونو کې مفصل تیر شول. حتی الله تبارک وتعالی دته د جنت ټکټ یوازې د ده لپاره نه، د لسو نورو کسانو د جنت ته تګ هم د ده په خوښه باندې کېږي. دا وړوکی امتیاز ده.
دا وړوکی سعادت ده. هغه ورځ یوم یقوم الروح والملائکة صفا، صفونه به ولاړ دي د ملائکو، لا یتکلمون، هیڅوک د خبرو جرأت نشي کولی، الا من اذن له الرحمن، چې هغه ته الله تبارک وتعالی څه شی وکړي، حکم وکړي. د هغې د جملې نه یو پکې قاري صاحب محترم ده. الله تبارک وتعالی د خپل د خاندان لس هغه کسانو باندې چې د جهنم فیصله شوې وي، چون ته حافظ یې، ته د الله تعالی د کتاب سره تا نسبت پیدا شو، نن د هغه کمال په نتیجه دا راوړه او جنت ته ځان سره بوځه. څومره لوی امتیاز ده. نو سعادت الدارین معنا همدا ده. دغه انسان د قرآن کریم سره د نسبت د وجه نه د دواړو جهانونو سعادت او نیکبختي نصیب کیږي. قرآن یې ښکلی کیږي، قرآن کې ښکلا را پیدا کیږي. څومره چې ښکلی قرآن وایي او دومره به د سعادت او د مراتبو هغه به هم څنګه وي، جګي. ورپسې وایي چې تجوید کې کمال څه شی دی. تجوید موږ زده کوو، کمال تجوید څه شی دی یا مجود کامل څوک دی. چاته باید موږ مجود کامل ووایو، څوک د دې حقدار دی چې هغه ته مجود کامل وویل شي یا ورته استاد وویل شي. لنډه خبره دلته وایي چې تجوید کامل یا مجود کامل یا استاد کامل چاته ویل پکار دی، د دغه کلماتو حقدار څوک ده. وایي چې کمال تجوید دا ده چې قاری قرآنی حروف د خپلو مخارجو څخه سره د رعایت ساتل، یعنی قاری دی ته وایي چې کوم قرآنی حروف دي، حروف تهجی. د تجوید موضوع څه شو پرون ذکر شو، حروف تهجی. د دغه حروف تهجی چې کله د ادا کوي، قرآنی کلمات دي، قرآنی حروف دي، چې کله ادا کوي د دوی د مخارجو خیال به هم ساتي، د دوی د صفاتو خیال به هم ساتي، د سهولت خیال به هم ساتي او د تکلف خیال به هم ساتي. ځینې شیان به کول غواړي او ځینې شیان نه به ځان ساتي، لکه سهولت به راوستل غواړي او تکلف نه به ځان ساتل غواړي. او د تجوید تعریف هم دا ده، پرون تیر شو، اداء الحروف من مخارجها الخاصة لها مع جميع صفاتها اللازمة والعارضة بسهولة. دغه ته د تجوید کامل اطلاق په دې باندې کیږي چې کله دی وایي مخارج هم درست ادا کوي، صفات هم درست وایي او مخارج و صفات سره سره تلاوت کې سهولت هم شته او د تلاوت کې ځان د تکلف نه هم ساتي. یو څوک به وي مخارج به درست ادا کوي، په صفاتو کې به مشکل لري، نو هغې ته موږ کامل قاری نشو ویلی. یو څوک به وي صفات به ادا کوي، مخارجو کې به مشکل لري. یو څوک د صفات لازمه به درست وي، صفات عارضه کې به مشکل لري. صفات عارضه به درست وي، صفات لازمه کې به مشکل لري. من اکثر مشکل چې لرو په صفات لازمه کې لرو، صفات عارضه کې خو غنه ده او قلقله ده او بس مد اصلي ده او مد فرعي ده، او مثلا د مد فرعي اقسام دي، متصل ده او منفصل ده، په هغه کې راځي څه ورته وایي، عارضه کې راځي. خپله مد اصلي چې ده نو دا په صفات لازمه کې راځي، ځکه د ده په نه کولو سره نو هلته حرف مکمل د منځه ځي. نو دلته اوس دی مد ښه کولی شي، ماشاءالله غنه هم ښه کوي خو اقلاب غلط کوي. دا بیا هم د کامل قاری یا د کامل استاد ویلو مستحق او حقدار نه ده. یا صفات لازمه ټول ښه ادا کوي، په صفات عارضه کې مشکل لري، صفات عارضه ټول ښه ادا کوي، صفات لازمه کې مشکل لري. یا دا ټول صحیح ادا کوي خو تلاوت کې سهولت نشته. تلاوت چې کوي نو ته به چې اوس یې دا ستونی اوس چوي، بس خولې پرې را رواني، بس یو رکو تلاوت کې چې دن یو ترموز چای وهلی، تکلیف ده که نه، دا تکلیف ده خپله اوس، او بس سور سور کېږي به، دا تکلف ده. ځکه هلته وایي چې بسهولت و بغیر کلفه، په لطافت او نرمي او عمدګۍ سره تلاوت وکړي، د هیڅ قسم تکلف آثار د تلاوت په جریان کې د ده په جسم او د ده په مخ کې ونه لیدل شي.
دا سړی بیا د دې مستحق ده چې دې ته مجود کامل وویل شي. موږ اکثر ځایونو کې اوس قرا حضرات چې دی نو مخارج هم درست وي، صفات هم درست وي، ادایګي درسته وي، خو په سهولت او اسانتیا کې بیا پاتې کېږي. نو تلاوت کې چې سهولت او اسانتیا نه ځکه دا د تجوید هغه تعریف ته وګورئ، هلته دا قیدونه لګېدلي. تجوید چاته وایي؟ تجوید چاته وایي؟ هغه وایي تجوید وایي دي ته ادا کول د حروف د خپل مخرج نه یو قید سره د مراعاتولو د صفات لازمه، صفات عارضه، سهولت او اسانتیا بغیر د څو شیان شول. که دا پنځه واړه شیان ستا په قرات کې مراعات شوي وو نو ته کامل قاري یې، او که د پنځو کې یو کې هم څه مشکل وو نو تر څو ته کامل شوی نه یې، د خپل د کامل کېدو دپاره هڅې وکوه. یوازې په غونه باندې او یوازې په قلقله باندې ته قاري کېږي نه. خبره ورسېدلې؟ غونه او قلقله او مد زده کړي نو په خلکو باندې دغه ټاپې مه لګوه چې ده پسې مونځ نه کېږي او زه ډېر ښه تکړه قاري یم. موږ دغه مشکل کله کله لرو. لږ غوندې چې مخکې لاړو بیا نور خلک ته هېڅوک هم ته د سړي زوی نه ښکاري، وایي که یمه نو زه یمه. نه، دا ځان کې د خاکسارۍ او د عاجزۍ ماده پیدا کوي. دا د الله تبارک وتعالی کتاب د خدمت دپاره مټې بډ وهئ. نو دلته کمال مجوب خبره کېږي. آخر کې اوس تکلف خبره وشوه. تکلف اوس تکلف وایي څه ده؟ هغه یعنې کم حرکات هغه په تکلف کې حسابېږي چې یو قاري او تلاوت کوونکی باید د تلاوت په جریان کې د هغې نه څه شی وکړي؟ ځان وساتي. د تکلف نه مراد دا ده وایي دا ده چې قاري د مخ نه د لوستلو په وخت کې د سختۍ څه آثار ظاهر نه شي. تلاوت په جریان کې سترګې ترې بوقې بوقې ونه وځي، مخ باندې سوروالې حرکات را نه شي، او دا سترګې ډېر بندول را بندول شروع نه کړي، باڼه رپول ډېر شروع نه کړي، دا غوږونه یې لکه هغه غوندې نیغ را نیغ نه شي. دا ټول د تکلف آثار دي. دلته وایي چې سختۍ څه آثار، دا دلته خلاصه کړی د سختۍ آثار باید یو انسان باندې چې تکلیف وي که نه، تکلیف وي نو سترګو نه هم معلومیږي، د غوږ نه هم معلومیږي، د خولې نه هم معلومیږي، هېڅ شی هم نه وي. دلته هېڅوک خبر نه، خو دلته زما په دلته که څه شی چوخ شو، که زه په خوله هېڅ هم ونه وایم، خو زما په وجود کې د دې اثر که څوک ما ته متوجه درکولی شي چې قاري صاحب ته په تکلیف کې ده. نو د تلاوت په جریان کې موږ ولې په تکلیف کې شو؟ لکه غټ سټرینګ موټر دې راکړي اوس سټرینګ نشي تاوولی. پخوا کې دا یو قسم غټ غټ ګازونه وو، هغه سم دا سټرینګونه به کلک وو، ډریوران به ورسره یوازې ګیر په بدلولو کې به دوه کسه نښتي وي، دا ګیر به نه بدلېده. دا غټ ګازونه نه دي. بس نښتې یو ځل زه چې چېرته تلم مخکې سیټ کې ناست وم، نو ما هغه ورځ ما خو داسې فکر کړی و چې مخکې سیټ به ښه دی ګاز که نه، مخکې سیټ مې نیولی و سیټ کې ناست یم. هلته به چې کله موټر چړۍ ته شو دوه کسه به ورته ونښت، دا ګیر نه بدلېده، په لغته به یې ووهه، په لغته به یې ووهه، ګیر به یې بدل کړ. دلته اوس قاري صاحب محترم په دومره تکلیف کې وي نو چې دا ګیر بدلولو کې اوس بل کس ته ضرورت دی چې د سره خوا کې کښېني چې د قرات جګ کړي او راټیټ کړي. حال ده چې د الله کتاب دی روان تلاوت، څومره چې ساده تلاوت کوي، او البته په قواعدو باندې استوار ولاړ وي، دې کې قدرتي خوند پیدا کېږي. او چې قواعدو باندې استوار ولاړ وي که ته څومره ځان ټیټه او پاس کې په مشکل پکې پیدا کېږي. هغه پکې ده وایي چې په قاري صاحب محترم نه قاري نه مراد تلاوت کوونکي په وجود باندې د هغې په مخ باندې هیڅ قسم د تکلیف آثار راښکاره نشي. مثلا په تندي باندې ګونجې راتلل، دا یې تکلیف آثار دي. سړی چې په تکلیف شي کنه په تندي باندې ګونجې راځي. تلاوت په جرنګ تا په ځان باندې دومره بوج راوستی چې ستونې را پړسېدل، غوږونه دې خو ته ولاړ، شونډې وچ کېدل، یو خو تکلیف د وجې نه، مرض د وجې نه، هغه بېله خبره ده. نو مطلق یوازې دې دپاره دا ټول په تکلف کې راځي. ژر ژر باڼه رپول، په زور سره سترګې بندول، پوزه پړسول، خوله کږول، شونډې راغونډول، شونډه چې ده نو داخل طرف ته کشول، یا بیرون راویستل، دا ټول دا کولو کې د هغې د دا کولو په وخت کې شونډې راغونډول او خامخا حرکت ورکول. یعنې بعضې وخت کې
سکون ته هم حرکت ورکړه. دا ټول خبرې معیوبې دي، دا ټول خبرې عیبجنې دي او داسې کولو ته څه ویل کېږي؟ تکلف وایي. او کم قاری چې قرآن مجید بې تکلف وایي د هغې له مخ څخه داسې آثار ښکاره باید نشي. بس همدغه کامل مجود ده. کامل مجود همدغه ده چې کم تعریف د تجوید ده د مخارجو، صفاتو، لازمه او عارضه او سهولت او آسانتیا ده که چېرته په خپل تلاوت کې عملي که نو دا کامل مجود ده او ده چې دی نو د تکلف نه هم ځان وساته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.